له مسکاله تر دې حاله دومره برخه. حیرانه وم څه وکړم، څه ډول قناعت ورکړم، څنګه یې ملګري کړم، څنګه کولی شم چې ورسره اړیکه ونیسم. نو زړه مې او ذهن مې پرېکړه وکړه چې اول باید په پیغام باندې یو ځل چې هوشي بیا نو زنګونه یا زنګ اغلې ډاکټر صاحبې ته ما ته پرېږده. څو خاصیتونه یې ډېر ښه ولګېده، د هغې جرأت، اخلاص، اخلاق، قناعت. متاثره شوم. ورته مې ولیکه وبښئ، مزاحمت مې وکړ. هغې زیاته کړه نه هیله کوم. د دې هیلې نو زما ډېرې هیلې پیدا کړې، ځکه د موبایل پرېښودلو نه وروسته ما دا امید نه درلود چې اغلې به بیا وخت راکړي او زما به بولالې دی واوري، ځکه د پاڼې د ژبې فصاحت او بلاغت یې ډېر زیات و. خوږه لهجه او اصلي خبرې یې کولې. د بل پیغام لپاره مې اسکرین له ټپو څخه ډک کړ. هر یو غم به درنه لر کړم، خوشحالۍ به درله در کړم، زه به دومره مینه در کړم چې دنیا به شي حیرانه. هو داسې مې ورته لیکل. اخر کې مې هم زیاته کړه چې د دې ښکلې شیرینې او مینه ناکې نجلۍ نوم به څه وي. هغې هم وړه خندا او لاندې ځواب لیکلی و. د کومې نجلۍ؟ ما ورته ویلې ستا، په ستا سره یې پوره یوه لمنه خندا راولېږله. اوږد پیغام کې په دې ډول لیکلي و: دروغجنه، نو زه تا چیرته لیدلی یم؟ وډوزماره. په ډوزمار سره یې زما له خولې د خندا له لاسه له کنټروله ووته. داسې په کړس کړس مې وخنده چې د دوکاندارانو فکر هم ماته شو، ځکه موږ به کله کله ډوزمار ممو ښاغلي چنار ته ویلې. که چنار به رښتیا هم خبره وکړه نو ما غورځنګ به په مسکي انداز یو بل ته کته چې بیا یې ډوزې شروع کړې. چنار به قسمونه هم کوو چې باور وکړئ، رښتیا وایم، تاسو ته زما هر خبره ډوزه ښکاري. له خندا وروسته مې ځواب ورته لیکه: ستا د غږ او کلماتو مطابق مې ذهن کې ستا څهره انځور کړه او اخلاق له هر څه نه ډېر ښایسته دي که نه؟ هو دا خو منم. وبښئ، دا راته مناسب نه ښکاري. ښکلی نوم مو څه دی؟ احاحاحا، ولې درته مناسب نه ښکاري؟ د چا خبره شرمېږم. ځکه چې دغه یې د هغې ته وایي. څوک چا ته وایي؟ مېرمنه یې خپل د ژوند ملګري ته وایي. هغې هم وخندلې او زیاته یې کړه: ډېر ورانې، نوم مې آینه ده، خو په کور کې راته شیشکه وایي. په څه بوخته یې؟ هېڅ، د کور کارونه او بس. څو کلنه یې آینې؟ 22 کلنه. کور مو په کومه خاوره دی؟ تور غار کې. زده کړې دې کړي؟ تر 3 ټولګي. دروغ مه وایه، دا پیغامونه او 3 ټولګي ښوونځي. هېڅ. ته څه فکر کوې؟ زه خو دا وایم شاید لیسانس به وي. ها سمه ده نو چې ته وایې. رښتیا وایه، چیرته اوسئ؟ کلي کې که نه؟ فکر نه کوم. باور وکړه ډګرمن جنراله. دلته یې د خندا یعنې څو دانې هیګانې راولېږلې. ها ډګرمن جنرال. هو که نه، تا ویلې. هو که نه، تا ویلې. ښاغلی قدرمن ډګرمن جنرال لایق افغان. سمه ده نو. یو څوک دی، ډېره یې تنګه کړې یم. مور مې راته وویلې چې کوم وزګار خیل به وي، کار پې مه لره، ځواب مه ورکوه. ما هم هڅه کوله چې نوموړې
د مینې په دام کې ګیر کړم. خو دا کار دومره آسان هم نه و. یو چاته د مینې څرګندوالی ډیر جرأت غواړي او لوی زړه د مقابل لوري زړه ترلاسه کول وړه خبره نه ده. هنر ته اړتیا لري. څنګه یو څوک په ځان مین کړي. خو ما غورځنګ سره په ګرځېده دا جرأت او هنر زده کړی و. ځکه غورځنګ په دې کارونو کې ډیر ماهره و. د دې ترڅنګ خدای پاک ښکلې څهره هم ورکړې وه. ځکه هغه بهرې ناستې یا غونډې کې له داسو پیښو او پړاوونو سره به مخ کېده. نو ما هم له ځانه سره فکر وکړ همدا یو وخت دی چې له زده جرأت او هنر څخه ګټه پورته کړم. نو زړه مې د زمري کړ او په ډېرې عاجزۍ مې په خوارانه انداز مې دا پیغام ورته ولیکه. یوه خبره کوم، خفه کېږې به نه. هغې وویلې نه مهرباني، ځکه په اوس وخت کې دا خبره کول مناسبه راته نه ښکاري. خو زه مجبوره یم چې باید یې درته ووایم. هیله کوم چې مثبت ځواب راکړې او زړه مې مات نه کړې. مهرباني وکړه، که دې منلو یې په سترګو منم یې، که نه واده نشم درکولی. ګوره واده وکړه چې غوسه کېږي به نه. ښه سمه ده، مهرباني. باور وکړه ویرېږم چې موبایل را باندې بند نه کړې. نه نه بندوه، مهرباني وکړه. په ډېرې سختي او توتله ژبه مې ورته وویلې چې مینه در سره لرم. څه 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 دا ته څه وایې؟ لیونی خو به نه یې. په خدای باور وکړه، له ځان نه لیونی مه جوړوه. لایقه مینه دا نه ده چې مینه در سره لرم. ډېر څه د دې کوچنۍ الفاظو شاته دي، کوچنۍ دي خو ډېرې درنې کلمې دي. څنګه بس نو ماشوم نه یې. باور وکړه عینې پوه نه شوم. کله درد، کله غم، ژړا، بیلتون، قرباني که د سر په بدله هم وي. زه د دې اړیکې د تړلو لپاره چمتو یم. عینې رښتیا درته وایم. د عینې ځواب نه منم. اوف ولې نه منې؟ بس نو فیصله به وخت سپارو. نه عینې زړه مې چوي. حوصله لایقه په احساساتو کې یې. زړه مې تنګ شو او ورپسې مې زنګ وهه. په چالاکۍ سره ورته سر شوم چې زر کوه ووایه چې لایقه زه هم مینه در سره لرم. دا وخت نو د ملک اباسین د حجرې تر څنګ د سیند تر غاړې ناست وم. لایقه دا ته څه وایې؟ مینه د خولې خبرې نه دي، عمل غواړي او عمل یې په پښتني ټولنه کې په سرو لمبو کې لوڅې پښې مزل دی. نه عینې حتما به یې وایې. زه په پیغام کې درته لیږم، خو یو ساعت وخت راکړه. که ځواب منفي و بیا به نه خفه کېږې. اړیکه پرې شوه. تاسو پوهیږئ چې انتظار د زړه وینې وچوي. لکه تږی مار تاویدم او راتاویدم به. کله به ناست وم او کله به هم ودرېدم. یو شاعر څه ښه ویلی دي: لا ناست نه یم چې پاڅم، ولاړ نه یم چې کینم. دا وخت را باندې ولې انتظار نه تیریږي. څو شېبې وروسته پیغام راغی: ته څه ثبوت لرې چې ما سره رښتینی یې؟ ګوره عینې اړیکه باور دی پوهیږم، خو زه مې زړه ته څه ډول قناعت ورکړم؟ یو څه شته که ارزښت ورکړې. څه وایې؟ د مور په سر سوګند. له پیغامونو معلومه ده چې د قسم په اورېدلو پاڼې باور وکړ.
زیاته کړه. بس لایقه